رڼا نشته او تیارې ته یم راغلی، رڼا نشته او تیارې ته یم راغلی، خدایه څنګه خاریې ته یم راغلی. رڼا نشته او تیارې ته یم راغلی، خدایه څنګه خاریې ته یم راغلی. راته هر وخت یم ته پکې ښکارېږي، راته هر وخت یم ته پکې ښکارېږي، د خیالونو آینې ته یم راغلی. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ مینوالو. ستاسو ورور ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله یم، په دې تمه یم چې روغ جوړ به او د صحت مجامه به او د ژوند نه بلها خوندونه اخلي. مینوالو زمونږ د عیني خپرونې مقصد مرام فقط دغه دی چې موږ د ځان سره په دغه خپرونه کې شاعران، ادیبان، لیکوالان د ځان سره راواخلو، د هغوی غږ، د هغوی احساسات، د هغوی جذبات تر تاسو در ورسو. نو په دغه لړ کې را سره هم په دې خپرونه کې یو میلمه ناستی کوي. میلمه څوک دی؟ میلمه یو ښه شاعر دی، یو تکړه شاعر دی او دې سره یو ښه انسان هم دی. نو ملګرو وخت مو نه اخلمه، راځئ چې میلمه ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایو. ډېر محترم او ډېر ښاغلی ایاز فضل دودزی صاحب تاسو ته په عیني خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي وایم. مننه صالح نادان بای، له تاسو نه هم ډیره مننه کوم چې موږ له موقع راکړه او خپله خپرونه کې، او ډیر زیات تشکر، مهرباني، عزتمن شي. ستاسو هم مننه کوم ایاز فضل صاحب. دا راته ووایئ چې ژوند مو څنګه روان دی او څه مصروفیت لرئ؟ الله رحم دی، کرم دی، احسان دی، مهرباني ده. بس یو ښه طرف ته ګامزن یو، مخ په بره باندې روان یو. او مصروفیت داسې ده چې پانتون دی، بس هغې کې درس ورکوم، د درس دا نظامت سره بس لګیا یم، وابسته یم. ډېره ښه ده. ایاز صاحب داسې به هم ډېر مینوال پیژني، ډېر ملګري به هم پیژني، خو بیا هم که دغه زموږ د عیني مینوالو سره مو خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه نو ډېره به ښه. بالکل، ایاز فضل مې نامه ده او د داودزو سیمې اوسېدونکی یم او په پیشه باندې مدرس یم، درس ورکوم او تعلیمي هلو ځلو کې مې بس 100 ډګریانې مې ترلاسه کړي دي ماشاءالله. او لا لګیا کوشش کوو، پرمختګ کوو، مخ په بره باندې روان یم او بس دغه درس ورکوم او بس خپل نور څه کاروبار دی هغه مخکې رستو کوم. ډېره ښه ده. ایاز صاحب دا راته ووایئ چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی او داسې څه علت او داسې څه حادثه مخته راغلې وه چې تاسو یې په شعر لیکلو باندې مجبوره کړی؟ یاره دا خو ما ته یاد شي داسې 10 کې ومه ما یو غزل لیکلی و، دا بس یو الهامي شانتې کار یاره، څنګه چې بس د الله تعالی د طرفه یو انسان شاعر نو شاعر کېږي څنګه، او مطلب زه وایم دا د بره نه بعضې نیم خلک وایي یاره زه مین شوم او بیا په هغې باندې بس بیا ما غزلې شروع کړي، خو زه دې سره اکتفا نه کوم. زه وایم یاره دا د الله تعالی د طرف نه بس یو نعمت دی سړي باندې چې بس دا پې وشي، یو الهامي شانتې کار دی. نو زه په 10 کې وم چې زه پوه شوی وم چې مطلب زه څه ناسه لیکلی شم. سمه ده. ایاز صاحب که یو شاعر غواړي چې زما کلام کمزوری دی او زما شاعري کمزوري ده او زما شاعري ښه شي، جدت پکې راشي، ساینسي ټچ پکې راشي، نو هغه دپاره څه کول پکار دي؟ یاره وخت سره شاعري خپله پخېږي. لکه زه چې اوس خپل مخکینی غزلو ته وګورم په لهر بهر او قافیه هغه به برابري، خو هغه دروندوالی به پکې نه وي. دا وخت سره څومره چې یو انسان لګیا وي او متواتر دې سره وابسته وي او لیکنه کوي، نو وخت په داسې خپله راشي چې دته په خپل کلام کې په خپله باندې سر ښکاري، سرخي به ورته پکې ښکاري، دروندوالی به ورته پکې ښکاري. نو هغې دپاره دا ده چې دې کلامونه زیات ولیکي. ډېره ښه ده. ایاز صاحب که موږ نن سبا ګورو نو د پښتو شاعرانو یعنی زیاتوالی ډېر زیات، یعنی ورځ تر ورځ د پښتو شاعران سیوا کېږي. آیا دغه د پښتو دپاره دغه شاعرانو دا زیاتوالی چې کوم دی دغه آیا به پښتو ته به ګټه ورکړي او که نه تاوان یعنی زیان؟ نه، دا خو یو ښه طرف ته د هر څوک چې دا قدم اخلي ستاسو نه هم مننه. داسې نور زموږ مینوال دي هغې هم داسې شاعران او داسې مخ په مطلب د میډیا تر وړاندې کوي. ډېر داسې زموږ ملګري شته چې هغوی ښه کلامونه لیکي او ډېر زه به وایم چې یو جید شاعر به ښه شاعر به خو مخې ته به نی راغلی. نو دې په وجه باندې د شاعرانو به هم یو شوق او ذوق پیدا شي چې مطلب داسې تاسو خپرونو کې ولا موقع ورکوئ، نو هغوی به نور هم ښه کلامونه ولیکي او کلامونه به دومره شي چې کتاب ترتیب به شي، کتابونه به راشي، نثر کې به راشي، شاعرۍ کې به راشي، نظمونه کې به راشي، مرثیې به راشي، مثنوي به راشي، داسې ډېر کلامونه به راشي.
نو پښتو ژبې چې کم خدمت دی هغه به زه وایم چې یو ښه طریقې سره مخکې لاړ شي. سمه ده. ایاز صاحب د کتاب خبره مو که نو کتاب ته به راشو، آیا ستاسو کوم کتاب چاپ دی او که نه، او که نوي چاپ نو څه اراده لرئ که نه؟ یاره اوس خو یو نوی بل کتاب پرزونه نامه ده او چاپ داسې ده چې کلامونه مې ورته ورکړي وو. هغه کلامونو کې بیا چې زما تاسو ته اوس وختي خبره مو کړله چې هغه مخکینی کلامونه مې بیا په معیارو برابر نشو، بیا ما وی چې زه یو څو نور کلامونه مې ورته ورولېږل، نو هغه بس هغه بسوالی مې ورته ویلی دی او انشاءالله امید دی لنډ دی پرزونه نامه ده او انشاءالله نږدې ده، ډېره نږدې ده چې را به شي. الله دې وکړي چې ستاسو دغه کتاب دغه شعري ټولګه چاپ شي او زمونږ تر لاسو راورسیږي. ایاز صاحب وخت مو نه اخلمه، نو مینوال به هم تمه کوي چې موږ به د ایاز صاحب نه خوندور شعرونه اورو، نو خپل خوندور شعرونه ورته ډالۍ کړئ. بالکل عزتمن شنادان صاحب د غزل نه مخکې او څو شعرونه داسې دي چې زما د عمر سره سمه غمه، زما د عمر سره سمه غمه، یوازې تا چرته پرېږدمه غمه، زما د عمر سره سمه غمه او یوازې تا چرته پرېږدمه غمه، او له تانه نه یریږم نه یریږم، له تانه نه یریږم نه یریږم، ښه په خندا درله درځمه غمه. مننه نادان صاحب. او بل د شعر دی پکې چې وفا نه کړې نو عکسونه څه کړم، چې وفا نه کړې نو عکسونه څه کړم، بس دی عکسونه دې سېزمه غمه. او مننه. او بل شعر پکې داسې دی چې دا خاموشي مې په خوله تا راوستی، دا خاموشي مې په خوله تا راوستی، او زه خو به هر ځای خندېدمه غمه. او مننه. او د روزګار غمه لیونی دی کمه، د روزګار غمه لیونی دی کمه، او تلک قلار شه د یار غمه غمه. د روزګار غمه لیونی دی کمه، او تلک قلار شه د یار غمه غمه. او دا د کسر شعر به هم درته ووایم چې پښتون زلمی ایاز فضل یمخه، پښتون زلمی ایاز فضل یمخه، او زه به دې دار ته خیجومه غمه. مننه. او بالکل یو کلام دی تازه داسې دی چې په عشق کې د آشنا چې په عشق کې د آشنا چې ژړېدم براه راست، په عشق کې د آشنا چې ژړېدم براه راست، رو رو به ټوکېدم او دوړېدم براه راست. او مننه. میخوار په میخانه کې راته ډک جامونه کېښول، میخوار په میخانه کې راته ډک جامونه کېښول، پسکلو یې زه چرته مړېدم براه راست. مننه. او بل مالیارو مګلان به مې ساتل د زړه په وینو، مالیارو مګلان به مې ساتل د زړه په وینو، او زه به پکې رو رو وچېدم براه راست. مننه. او بل شعر دی پکې چې رسوا شومه تنها شومه د خلکو د خندا شوم، رسوا شومه تنها شومه د خلکو د خندا شوم، په عشق کې چې مقام ته رسېدم براه راست. او مننه. بل شعر پکې داسې دی چې جانان باندې چا وسخول شراب د خپلې مینې، جانان باندې چا وسخول شراب د خپلې مینې، تر څو چې میکدې لره ورتلم براه راست. او بل شعر دی پکې چې الهام را باندې وشو اسرائیل مې روح وباسي، الهام را باندې وشو اسرائیل مې روح وباسي، جومات کې چې مانځه ته ودرېدم براه راست. مننه. الهام را باندې وشو اسرائیل مې روح وباسي، جومات کې چې مانځه ته ودرېدم براه راست. او خاطر دې په ما ګرانو چې په خوله مې سونه وې، خاطر دې په ما ګرانو چې په خوله مې سونه وې، نور ستا د هر یو کار خبرېدم براه راست. او د مقطع شعر دی چې اقرار د پاره توان په ما کې چرته و فضله، اقرار د پاره توان په ما کې چرته و فضله، او ستا مخې ته به ډېره شرمېدم براه راست. مننه عزتمن شي. یو غزل به بل هم ووایم چې ختمه شوه ځواني مې نور نړېږمه غورځېږمه، ختمه شوه ځواني مې نور نړېږمه غورځېږمه، او ځان باندې مې شک شو چې مړ کېږمه غورځېږمه.
مننه ختمه شوه ځواني مې نور نړېږم غورځېږم او ځان باندې مې شک شو چې مړکېږم غورځېږم او ستا بې وفایي راله توان ختم کو کمزوری شوم ستا بې وفایي راله توان ختم که کمزوری شوم اوس که زه پاسېږم او درېږم غورځېږم مننه او یار مې د جمعې په شپه په خوب کې مړ لیدلی دی یار مې د جمعې په شپه په خوب کې مړ لیدلی دی او یمولا تعبیر راکه غر کېږم غورځېږم مننه او یار مې د جمعې په شپه په خوب کې مړ لیدلی دی او یمولا تعبیر راکه غر کېږم غورځېږم او نن مې راته خپلې ځوانۍ خپله داسې وویل نن مې راته خپلې ځوانۍ خپله داسې وویل زه د ژمي نور یم ډوبېږم غورځېږم مننه بل شعر پکې داسې دی چې دا لا چا ویلی دی چې مړی څه کوی نشي دا لا چا ویلی دی چې مړی څه کوی نشي او زه د یار په مړو سترګو قتلېږم غورځېږم مننه او شعر دی پکې ټول راته تلقین کوي د صبر چې ترې صبر شه ټول راته تلقین کوي د صبر چې ترې صبر شه څوکم ځکه ترې صبرېږم غورځېږم او مننه د کسر شعر یې داسې دی چې په ښکلې داودزو دې د جفا سپېره بادونه دي په ښکلې داودزو دې د جفا سپېره بادونه دي زه ایاز فضل پکې اوسېږم غورځېږم ډېر ښه ډېر خوندور ما خو ته ډېر خوند واغستو او مینوال وخت هم ډېر زیات خوند اغستی ایاز فضل داودزی صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې د خپل قیمتي وخت نه وخت راویستلو او موږ سره په دغه خپرونه کې ناستی وکړه مننه کوم له تاسو څخه هم چې صالح نادان بای په آینه کې مو پروګرام وکړو او د نادان ملګري نه هم مننه کوم چې مطلب هغوی هم کیمرامین نو له تاسو څخه هم مننه کوم او چرته هم چې خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ یوه ښه خبره ده چې مطلب داسې پروګرامونو کې شاعران ملګري راغواړئ ډیره مننه مینوالو دغه را سره ډیر محترم او ډیر ښاغلی ایاز فضل داودزی صاحب چې تاسو ترېنه ډېرې ګټورې خبرې او خوندور شعرونه مو ترېنه واورېدل تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره ناست ملګري جبران خان او عثمان غني او کیمرامین را سره رحمان نادان له ورکړې اجازت